السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او محترمین و حاجانو او صاحبانو مبارکانو، بعضې ډېر داسې ورونه شته چې په نن ورځ کې دوی مکې مکرمې ته رسېدلي دي، د حج افراد نیت یې کړی. نو پر هغه حاجان چې د حج افراد نیت یې کړی، یعنې د حج احرام وتړي، نور عمره شی یې نه یې راوړی، دغه حاجانو باندې د اختر په ورځ باندې دغه شکریه پسه حلالول دا واجب نه دی بلکې مستحب دی. او دغه حاجي صاحب چې نن ورځ مکې مکرمې ته ورسېدی، طواف قدوم یې وکړي، بارادستي په دا شپه کې یا په دا سبا کې مینا ته ووتی، عمره یې نه راوړله. یو ګوره که سړی حرام د عمرې ور وتړي، هغه خو نو بیا متمتع بلل کېږي، او یو سړی احرام د عمرې او د حج دواړه وتړي، هغه قارن بلل کېږي. پر دغه متمتع او قارن باندې د شکریه پسه حلالول اختر په ورځ واجب دي. به پسه حلالي، بیا به ځان حلالي، سر به خري، احرام به له ځانه کاږي. او دغه حاجي صاحب چې د افراد نیت یې کړی دی. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. یا ویش یم نه یم نعمت الله خبرې کوې؟ ښه یې جوړې ساتي، ښه دي، دلته ملګري ښه دي، الله دې راسي. ښه الله مو حج مبرور وګرځوه. موږ ته به ډېرې دعاوې کوئ، نقیب الله وروره نعمت الله دې ته ووایه، نو دعاوې به ډېر راته کوئ چې الله زموږ نصیبه هم ورسره وکړي. و عمره خو مو نه یې راوړې، احرام د عمرې خو مو نه یې تړلی. و ستاسو د حج مفرد دی. ما اوس دغه میسج شروع کړی و چې د حج مفرد احکام بیان کړمه. نو تاسو صرف تاسو طواف قدوم وکړئ، طواف قدوم وکړئ، صفا او مروه وکړئ، بس مینا ته ولاړ شئ. د اختر په ورځ باندې بیا هغه دمې د شکریې در باندې نشته، صرف مستحب دا ده چې پسه حلال کړئ، که مو حلال نه کړئ غاړې مو نه دي په بندې. اول وار احرام خو دې وتړئ، طواف د قدوم په نیت طواف وکړه، طواف چې دې وکړي بیا سعی وکړه. نو احرام چې تړې لکه څنګه چې د عمرې او د حج دپاره احرام تړي، دغه ډول یې نیت وکړه چې د حج افراد نیت کومه، الله دې راڅخه قبول کړي. هغه 2 رکعته سنت ته طواف د احرام لمونځ وکړه. بس چې دم یې کړی بیا احرام یې مخکې تړلی و که نه و تړلی؟ ښه بیا نو دم یې د جنایت پسه دې حلال که څه مشکل نه لري. نو خو عمره یې راوړل که هغه هم د افراد نیت کړی دی؟ صحیح دی، هېڅ مشکل نه لري. بس دی دې هغه لکه تاسو چې کوم حج کوئ دی دې په هغه نیت سره وکړي، یعنې د افراد حج نیت یې وکړي. ول نه کېږي، بلکل کېږي. تاسو خو نفلي حجونه دي بلکل کولی شئ. الله مو قدر وکړه، الله مو عزت وکړه. یا انشاءالله الرحمن دا د الله میلمانه دي، الله مو حفاظت کړي. آیت الکرسي شریف په ډېره وایاست، درود وایاست، انشاءالله الرحمن هېڅ مشکل نه درته پېښېږي. زموږ له دعاو مه هېروئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمینو، دا ټلیفون په دا وجه باندې وکیا کوي چې نو دا د حاجیان صاحبانو پوښتنه چې جواب نه شي، برای زړه زهیر شي. نو حج
حاجي صاحب به چې د اختر په ورځ باندې مینا ته رالې شیطانان دې وویشتل، بیا ته کولی سې چې سر وخورې، هیڅ مشکل نشته. یو هغه متمتع او قارن حج دی، هغه سر نسي خریالی تر هغه وخته پورې چې پسه یې نه یې حلال کړی، او هغه څوک چې د افراط حج نیت یې کړی هغه ته بالکل روا ده چې مخکې تر پسه حلالولو سر وخوري. خو دا پسه حلالول د ده په حق کې هغه مستحب دی، واجب نه دی. ارشاد الساري شرح د ملا القاري صفحه 249 دې ته مفصل وضاحت ورکړی دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.